راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مساله‌جات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای. راز پخت و پز با حمایت روبه باختر و مساله‌جات دیگه حکیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو په دې هیله چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو، تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د پخلي راز خپرونه کې زه میرویس امري د څو شېبو لپاره ستاسې د کورونو میلمه یم. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته بېلابېل غذاوې ډول ډول خواړه چمتو کوو. دا چې په نننۍ خپرونه کې څه تیاروو، څه پخوو، په دې اړه خبرې کوو په دې هیله چې تر وروستیو شېبو زموږ ملتیا وکړئ. په لومړي سر کې ځای لري چې ځانګړې مننه وکړو زموږ د خپرونې له سپانسر کوونکو څخه. ارمتا شرکت چې له ځان سره بېلابېل وطني تولیدات لري، لکه لوبیا، نخود، متر، روب چې تاسې هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ. ارمتا شرکت تولیدات خوند، ذایقې او کیفیت څخه برخمن دي. همدارنګه حکیمي مساله هم تاسو کولی شئ چې په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکوئ. حکیمي مساله له خوند، ذایقې او ځانګړي بوی درلودونکې ده. همدارنګه باختر روب خوند، ذایقه، کیفیت له باختر سره تجربه کوي. باختر د هر اشپز انتخاب، د وطن تولید، د وطن ویاړ. قدرمنو لیدونکو، راځو دا چې په نننۍ خپرونه کې موږ څه چمتو کوو، څه پخوو. په نننۍ خپرونه کې دوه ډوله ساده او ډېر اسانه خواړه موږ چمتو کوو. لومړی دا چې هګۍ په څو طریقو، په بېلابېلو طریقو پخیږي. په نننۍ خپرونه کې زه تاسو ته هګۍ یو ډېر اسانه طریقه درښیم چې هغه په مرچ دلمه یا هم په دلمه مرچو کې موږ پخوو. دې لپاره ورته زه تخمې دلمه وایم چې دې کې هغه زیات رول څه ده، هغه د مرچ دلمه ده. همدارنګه تر څنګ د لوبیا کړایي یا هم لوبیا هم پخوو چې دواړه خپرونې به په ګډه باندې مخته یوسو او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. راځو لومړی هغه مواد لازمه د تخمې دلمه یا هم د هګۍ په دلمه مرچو کې لومړی هغه مواد معرفي کوو، وروسته بیا هم لوبیا ته راځو. تخمې دلمه یا هم هګۍ په دلمه مرچو کې د هغه لپاره مرچ دلمه تاسو وینئ چې یو دانه ما ټوټه کړی ده، که دوه اندازه ټوټه شي تر څو په غوړیو کې ښه سور شي. همدارنګه تر څنګ یې وروسته هغه نه بانجان رومي یا هم سره بانجان سي، تاسو کولی شئ دا هم داسې حلقه حلقه کړئ تر څو د دې څخه هم استفاده پکې کوو. او وروسته بیا هم کچالو چې له ماشین څخه ایستل شوي دي، تاسو کولی شئ چې له دې څخه هم استفاده وکړئ. ورسره څنګ کې هم وږه یا هم سیر نه هم استفاده کوو. همدارنګه تازه مرچونه هم استفاده کوو. هګۍ وروسته تر څو هغه کولی شئ دوستانو چې هګۍ تاسو خپله خوښه ده چې هر څرنګه یې تاسو خوښیږي. ځینې نیم خامه پخوي، ځینې غواړي چې هغه زیړ او سپینې هګیو سره حل شي بیا پخې شي، هغه بیا وروسته وګورو. همدارنګه د لوبیا لپاره موږ پیاز لرو. تاسو دلته پیاز وینئ چې پیاز هم شته ده. روب په دواړو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه بانجان رومي د لوبیا لپاره د ماشین څخه ویستل شوي دي. همدارنګه سیر، ګشنیز د دې څخه استفاده کوو. راځو دوستانو پیل کوو. لومړی راځو هګیو ته. لومړی راځو غوړي کړایي کې اچوو. پرېږدئ دوستان تر څو غوړي سره شي. د هګیو لپاره لومړی
مرچ دلمه په غوړیو کې سره کوو. کله چې هغه سره شي له هغه نه وروسته سره بانجان اضافه کوو، له هغه نه وروسته بیا کچالو اضافه کوو او نور هغه مواد چې ضرورت یې هغه اضافه کوو. او همدارنګه په لوبیا کې بیا موږ لومړی پیاز استفاده کوو، وروسته بیا هم سیر ده، بیا هم رومي بانجان دي، وروسته هم ګشنیز او تازه مرچ دي. د لوبیا غوړي لږ کم دي. ښه غوړ شوي دي. راځو لومړی مرچ دلمه تاسو وینئ دوستانو دلمه مرچ موږ اضافه کوو تر څو دلمه مرچ سره شي. د هغه نه وروسته بیا همدارنګه راځو پیاز د لوبیا لپاره درنو لیدونکو ډېر اسانه خواړه دي دواړه. تر وروستیو شیبو له موږ سره پاتې شئ تر څو تاسو هم وکولی شئ په خپلو کورونو کې یې اماده کړئ. راځو اوس هم ګورو چې دلمه مرچ زموږ تر کومې اندازې سره شوي دي. پرېږدو یې چې دلمه مرچ ښه په غوړیو کې سره شي. له هغه نه وروسته دلمه مرچ له ځان سره ډېر خوږ بوی لري. تاسو هم کولی شئ په خوړو کې ترې استفاده وکوئ. پیاز پرېږدو تر څو خپل رنګ واړوي، رنګ طلایي کړي. له هغه نه وروسته بیا مواد لازمه نور هم اضافه کوو. تاسو وینئ دوستانو چې دلمه مرچ آهسته آهسته په سره کېدو دي. پیاز تر اندازې ښه شوي دي. راځو لومړی پیازو ته وږه یا هم سیر اضافه کوو تر څو له پیازو سره هممهاله سره شي. سیر د دې لپاره وروسته اچوو چې سیر له پیازو نه لږ زر پخیږي. دې لپاره چې ونه سوځېږي نو له پیازو سره یې هممهاله نشو اچولی. بالکل دوستان تاسو وینئ چې دلمه مرچ هم سره دي. له هغه نه وروسته دلته رومي بانجان اضافه کوو. راځو رومي بانجان چې تاسو وینئ چې هلکه هلکه شوي دي دا هم اضافه کوو تر څو یو د سره یو ځای پاخه شي. قدرمنو لیدونکو دواړه خوراکونه ډېر اسانه اماده کېږي. تاسو وینئ چې زه دواړه هممهاله اماده کوم. تاسو هم کولی شئ په ډېر کم وخت کې اماده کړئ.
زه وګورم چې د لوبیا پیاز سره دي. پرېږدو یې تر څو لږ نور هم سره شي. هیر دې نه وي درنو لیدونکو چې رومي بانجان کله چې داسې حلقه حلقه ټوټه شوي وي تاسو کولی شئ په دې باندې لږ مالګه واچوئ تر څو هغه زر پاخه شي. موږ هم راځو لږ څه ناڅه مالګه اضافه کوو. قدرمنو لیدونکو راځو د څو دقیقو لپاره د مرشد الماو ورسره باندې نرمي سر پټوو تر څو دم شي. موږ هم راځو لوبیا ته رومي بانجان اضافه کوو. پیاز تاسو وګورئ چې ډېر ښه سره شوي دي. تاسو دوستانو وکړه چې موږ د رومي بانجانو لپاره په هګیو کې موږ مالګه اضافه کړه مخکې له مخکې نه، خو دلته نه اضافه کوو ځکه چې دا بانجان ماشین نه وتلي او میده شوي دي. د دوی پخول نظر هغه بانجان چې هغه حلقه شوي وي یا ټوټه شوي وي هغو ته اسانه دي. پرېږدو یې دوستانو تر څو رومي بانجان هم نرم شي د مرشد الماء سره. له هغه نه وروسته بیا موږ میده شوي کچالو اضافه کوو. کچالو هم له ماشین څخه ویستل شوي دي د دې لپاره چې زر پاخه شي. لوبیا لپاره هم رومي پرېږدو تر څو ښه پاخه شي، اوبه وچکي. لیدونکو تاسو وینئ چې رومي بانجان همدارنګه دلمه مرچ نرم شوي دي. راځو اوس نو کچالو چې مخکې له مخکې نه ما په ماشین باندې میده کړي دي هغه اضافه کوو. تاسو ولیدونکو چې مونږه کچالو اضافه کړه ده. اوس په تمه کېږو تر څو کچالو هم تازه مرچ هم څومره ستاسو خوښېږي هغومره هم تاسو کولی شئ اضافه کړئ. زه کم تازه مرچ هم اضافه کوم. وګورو چې د لوبیا لپاره زموږ هغه لواب اماده دي که نه.
لوبیا هم شرط آماده ده. قدرمنو لیدونکو تاسو وینئ چې بانجان پاخه دي. اوس نو وخت دی راغلی چې موږ هم تازه مرچ ورسره ګشنیز اضافه کړو. قدرمنو لیدونکو هیر دې نه وي چې تاسو ګشنیز همیش په هر ډول خوړو کې څه ناڅه وروسته کې اضافه کوئ، ځکه چې ګشنیز که چېرته هغه وسوځېږي هغه رنګ توروي او ستاسو د اشپزۍ او د دیګ خوند خرابوي. لیدونکو تاسو وینئ چې کچالو هم په پخېدو دي. پرېږدو یې تر څو له یو بل سره ونښلي او ځان تکیه کړي. د هغه نه وروسته بیا نور مواد اضافه کوو. لیدونکو راځو اوس هم د پخلي راز چې په څه کې د باختر روب چې د ځانګړي خوند کیفیت څخه برخمن ده اضافه کوو. باختر روب چې د ځانګړي خوند او رنګ کیفیت څخه برخمن ده، تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. لیدونکو راځو اوس د هګیو لپاره هم روب جوړوو. هیر دې نه وي چې تاسو همیش لپاره کوشش وکړئ چې روب په اوبو کې حل کړئ او له هغه نه وروسته یې اضافه کړئ. باختر روب چې د خوند، ذایقې او کیفیت څخه برخمن ده، تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. لږ اوبه اضافه کوو. اوس هم راځو هګیو لپاره هم روب اضافه کوو. تر څو زموږ خواړه له کیفیت او خوند څخه لا برخمن شي. تاسو وینئ دوستانو چې کچالو پاخه دي، ټولو بانجان رومي ورسره مرچ دلمه ټولو یې بل سره ځای نیولی ده. پرېږدو یې تر څو روب هم ورسره پوخ شي. لیدونکو دا په د هګیو لپاره موږ ګشنیز اوس نه اضافه کوو. که چېرته وروسته بیا ستاسو ذوق و تاسو کولی شئ چې له پخولو څخه وروسته یې اضافه کړئ یا هم همداسې خام یې ورسره جوړ کړئ. راځو لومړی مالګه. راځو دوستانو د لوبیا لپاره لومړی چای خوري د چای خوړلو یو قاشوغه یا هم اړتیا قدر چې څومره ستاسو هغه مواد وي هغومره تاسو کولی شئ چې مالګه اضافه کړئ. مالګه د هګیو لپاره هم اضافه کوو. راځو د لوبیا لپاره
زردچوبه چای خوړلو یوه قاشوغه د لوبیا لپاره رنګ شیرین اړتیا قدر تاسو کولی شئ اضافه کړئ. لیدونکو د لوبیا لپاره موږ د حکیمي مسالې سالنګ مساله هم استفاده کړله. تاسو وګورئ چې دا د ځانګړي خوند او کیفیت څخه برخمنه ده. تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. لوبیا هم باختر لوبیا ده، تاسو هم کولی شئ چې ترې استفاده وکړئ. تاسو وینئ چې دلته ما مخکې نه په قصه کې اچولې ده. راځو لوبیا ته اضافه کوو چې دا لوبیا له ځانګړي خوند کیفیت څخه برخمنه ده. تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکړئ. تر ټولو مهمه دا چې دا ډېر لنډ خواړه دي. تاسو هم کولی شئ په کم وخت کې دا خواړه اماده کړئ. لیدونکو تاسو ولیدل چې موږ لوبیا لوابو سره اضافه کړله. اوس ګورو که چېرته اوبو ته ضرورت کېږي په ډېره کمه اندازه تاسو کولی شئ اوبه هم اضافه کړئ. لږ نه وروسته یې د 5 دقیقو لپاره دم ته پرېږدئ تر څو لوابو سره حل شي. لیدونکو څه نیم ګیلاس قدر اوبه اضافه کوو تر څو لواب او لوبیا ټول یو ځای سره ښه حل شي. قدرمنو لیدونکو لوبیا اماده ده. نوره یوازې د 5 دقیقو لپاره یې پرېږدو تر څو لواب او هغه لوبیا سره حل شي او پاخه شي. قدرمنو لیدونکو تاسو وینئ لیدونکو چې د هګیو لپاره هغه لواب اماده دي. راځو اوس هم هګۍ په یو کاسه کې ماتوو او اضافه کوو یې. لیدونکو هګۍ تاسو هم د خپل ضرورت په اندازه باندې ماتولی شئ. نن ما 15 هګۍ اخیستې دي د دې لپاره چې زموږ هغه لواب د همغه اندازه دي. دلته لیدونکو تاسو دوه انتخاب لرئ. ځینې دوستان هګۍ همداسې د زیړ په هګۍ کې همداسې غواړي چې همداسې پکې نیم خامه پاتې شي، او ځینې دوستان بیا غواړي چې هغه حلقه کړي. د دې لپاره چې نن دلته ما کچالو د لمر مرچ همداسې رومي بانجان استفاده کړي دي، نو زه هم هګۍ دلته یو بل سره ټول حلوم، لږ نه وروسته بیا اضافه کوم. دوستانو راځو اوس هم هګۍ تاسو ولیدلې چې ما یو بل سره حل کړي، هغه سپین او ژیړ سره ګډ شو. اوس یې هم اضافه کوو. بالکل دوستانو تاسو ولیدل چې هګۍ مې اضافه کړلې، پرېږدو یې لږ. دوستانو تاسو وینئ چې هګۍ څه ناسې کلکې شوې. راځو اوس هم هغه مهمې برخې ته چې د حکیمي مسالې له 3 ډوله وطني تولیداتو څخه موږ دلته استفاده کوو، چې هغه تاسو کولی شئ له څه زیره هم دلته اضافه کړئ. بریاني مساله هم تاسو کولی شئ استفاده کړئ تر څو هغه بوی ډېر خوندور راولي. همدارنګه تور مرچ هم اړتیا قدر تاسو کولی شئ دوستانو چې ترې استفاده وکوئ. دوستانو تاسو ولیدل چې موږ مسالهجات اضافه کړل. راځو د 2 دقیقو لپاره اوس هګۍ پرېږدو تر څو په ډېر نرم او ملایم ګاز سره پرېږدو تر څو خپلې وروستۍ مرحلې ته ورسېږي او پخې شي. سلاد دوستانو ډېر ساده سلاد است، تاسو هم کولی شئ په ډېر اسان طریقه سره جوړ کړئ. یو بانجان رومي ترڅنګ لیمو بادرنګ ورسره کوو. دا چې مخکې له مخکې ما مینځلي دي. راځو
تاسو وینئ دوستانو چې څومره ښه خپل ځان نیولی ده. بالکل دوستانو آماده شم. بالکل دوستانو راځو اوس هم لوبیا ګورو چې زموږ لوبیا آماده ده که نه. راځو دوستانو وګورو چې لوبیا تاسو وینئ چې څومره خوندور بوی ورسره هغه کیفیت یې تاسو وینئ چې دا ټول د حکیمي مسالې همدارنګه د باخترروب. دوستانو تاسو ولیدل چې زموږ خوراکونه آماده دي. راځو اوس هم دلته تاسو ته ما یادونه کړې وه که چیرې تاسو غواړئ چې ګشنیز په دلمه هګیو کې یا هم تخم دلمه کې اضافه کړئ، تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې ما تیار ماشین کړي دي. کولی شئ چې د دې په سر باندې هم ترې استفاده وکوئ. باخترروب ځانګړې مننه کوو د باخترروب څخه چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ یې کړی دی. باخترروب خوند، ذایقه، کیفیت له باختر سره تجربه کوي. باختر د هر اشپز انتخاب. همدارنګه ځانګړې مننه کوو له حکیمي مسالې څخه چې په نننۍ خوړو کې موږ هم ترې استفاده وکوله. تاسو هم کولی شئ چې ترې په هر ډول خوړو کې استفاده وکوئ. حکیمي مساله له ځانګړي خوند، کیفیت او بوی څخه برخمنه ده. قدرمن دوستانو د خپرونې د پای شېبو ته رسېدلي یو. ما ته اجازه راکړئ تر بیا چې زه میرویس امیري د پخلي راز خپرونه کې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روبه باختر و مسالجات دیگ حکیمی. راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگ حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای.